ذکر کوه، ذکر زیات کوئ زیات. دا ذکر داسې شی دی که نه چې الله تبارک وتعالی د دې د زیادت حکم کړی. د څه شي؟ الله چېرته نیولي چې مونځونه زیات کوئ، چېرته یې نه دي ویلي چې حجونه زیات کوئ، چېرته یې نه دي فرمایلي جهادونه زیات کوئ. د هېڅ شي متعلق الله تبارک وتعالی دا نه دي فرمایلي چې زیات یې کوئ زیات یې کوئ، بلکې د ذکر متعلق یې څه ویل دي؟ زیات کوئ. څنګه زیات کوئ؟ حدیث مبارک کې راځي وایي دومره زیات ذکر کوئ چې خلک درته لیونې ووایي. خلک درته څه ووایي؟ لیونې ووایي. دومره زیات ذکر کوه، وایي دومره زیات ذکر کوه. حدیث مبارک کې راځي چې خلک وایي دا ریاکار دی. دا څه شی دی؟ ریاکار دی، دا ځان ښایي. دا تسبیح راواله، تسبیح دا تسبیح نه دا ځان سره په جیبونو کې وساتئ، دا وساتئ، دا ښه شی دی. ښه دا ځان سره په لاس کې ساتئ، ذکر پې کوئ، ذکر پې کوئ. په دې کې ریا نشته، دې کې څه نشته؟ ریا نه. او شماره مه چې زوره ذکر مې وکړو، شماره مه. نن سبا موږ د ګوتو ته هغه بل شی اچولي که نه، هغه ډیجیټل تسبیح راغلي دي که نه، بټن والا، موږ یې پکې شمارو. الله به موږ دا نعمتونه د شمار سره کړي دي. دا اوبه یې ماله په شمار راکړي، دا روزي ماله په شمار راکړي، هغه در باندې نعمتونه بې شمار کړي، ته ولې ذکر په شمار کوې؟ شماره مه چې ما نن دومره وکړه دومره وکړو، بې شمېره یې کوه، بې شمېره د الله تبارک وتعالی څه کوه؟ ذکر کوه، ذکر زیات ذکر کوه. شماره مه چې دومره مې وکړه دومره مې وکړو. نو دا تسبیح ځان سره والی، دا ګرځوئ، دا ریا نه ده. ښه دا ریا نه ده، دا د الله ذکر دی. په دې سره الله تبارک وتعالی انسان ته څه الله یادېږي ورته چې دا سره په لاس کې بې اختیاره به د ذکر په ژبه باندې راځي. او زه درته نن یو ذکر ښیم، دا خاص کر کوئ. حدیث د ابن ماجه دی، پای کې دا ذکر موجود دی. دا درته وایم حدیث مبارک کې راځي وایي یو بنده دا ذکر وکړو، یو بنده دا ذکر وکړو. کوم ذکر وکړو؟ یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ډېر مختصر ذکر دی. ښه او چې کله دا ذکر یو بنده وکړو که نه، نو فرشتې حیرانه شو چې د دې موږ ثواب څه ولیکو. د دې ذکر مختصر معنی دا ده یا رب لک الحمد، ای الله تبارک وتعالی زه ستا حمد او صفت بیانومه. څومره بیانومه؟ کما ینبغي لجلال وجهک، څومره چې ستا ذات لوی دی، څومره د ذات لوی دی دومره د زه صفت بیانومه. وعظیم سلطانک، څومره چې د بادشاهي لوی ده دومره درله زه څه بیانومه؟ صفت بیانومه. یو بنده چې دا ذکر وکړو فرشتې حیران شو چې موږ د دې ثواب څه ولیکو، څه ثواب یې ولیکو. وی لاړې الله تبارک وتعالی لره، الله یو بنده ذکر وکړو نو موږ ته پته نشته چې موږ یې ثواب څومره ولیکو، موږ خو نه پوهېږو. الله تبارک وتعالی سره د خپل علمه ای فرشتو ته وایي کوم ذکر یې وکړو، تاسو ووایئ. دا فرشتې ورته وایي الله دا ذکر یې وکړو یا ربي لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الله تبارک وتعالی ته بیا تپوس کوي، بیا یې راته ووایي ته څنګه ذکر یې وکړو، څنګه ذکر یې وکړو. الله له خوند ورکوي که نه، د فرشتو نه بیا اورېدل غواړي څنګه ذکر یې وکړو. نو فرشتې ورته وایي الله داسې وي یا ربي لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. مختصر وظیفه ده که نه، دا وظیفه یې وکړه. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو، ای فرشتو ثواب یې څومره ولیکئ دا زه تاسو ته نه وامه، خو دا وظیفه د ځان سره صرف ولیکئ. فرشتو ته څه ووایي؟ دا وظیفه د ځان سره ولیکئ چې دې بنده دا وظیفه وکړله، ثواب یې په ما باندې پرېږدئ چې کله دی زما سره ملاقات کوي که نه بیا زه پوه شه او زما ثواب پوه شه. دا یو واحد داسې وظیفه ده، داسې عمل ده چې د دې ثواب فرشتو ته هم نه دی معلوم. فرشتو ته الله نه دی بیان کړی ښه چې دومره ثواب له ورکئ، دومره نیکۍ ولې ولیکئ. الله تبارک وتعالی صرف دا فرمایلی دي چې دا کومه وظیفه ده وکړله دا ورله ولیکئ، ثواب یې په ما پرېږدئ چې زه ورله بیا څومره ورکومه. نو د دې ثواب فرشتو ته هم نه دی معلوم. نو دا وظیفه کوئ. ښه خو تاسو ته یاد یې که یاد نه وي وروسته به زه کاغذ ولیکم، بیا په دې موبایلونو کې هم راځي، د هغې نه یاده کړئ، د هغې نه یاده کړئ، په هغې کې هم دا ځان سره وساتئ. به هر حال د الله تبارک وتعالی ذکر په څه سره کوئ؟ په ډېروالي سره کوئ. د الله تبارک وتعالی ذکر په څه سره کوئ؟ په ډېروالي سره کوئ. د الله ذکر ډېر کوئ. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. د حرامو نه ځان وساتئ، د اوږدو امیدونو نه ځان وساتئ، د حرص نه ځان وساتئ، د دې کارونو نه ځان وساتئ، ځکه دا انسان څه کوي؟ هلاکوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب